د روغتیا وزیر افغانستان له بیړني روغتیايي حالت سره مخ دی. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي افغانستان له بیړني روغتیايي حالت سره مخ دی. نوموړی چې نن یې په کابل کې یوې خبري ناستې ته خبرې کولې وویل افغانستان له یو ملي ګواښ سره مخ دی او د عامه روغتیا وزارت کارکوونکي له دغې ناوړه پدیدې سره د مبارزې یو مهم ادرس دی. نوموړي دغه راز پر خلکو غږ کړی دی چې باید هر یوه رسنۍ شي د دې بدې پدیدې پر وړاندې مبارزه خپل مسؤلیت وبولي او د دوی د ساده پیغامونو په شریکولو سره ځان او ټولنه د دې ناوړه ناروغۍ له شره په امان کې کړي. فیروز ویلي په تیرو 48 ساعتونو کې په افغانستان کې د 10 مثبتو پیښو په ثبتېدو سره په هیواد کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 21 تنو ته لوړ شوی دی. بلخوا تازه په هرات ولایت کې په کورونا 15 تنه اخته او 43 تنه شکمن کسان له روغتونه تښتېدلي دي. د هرات د حوزې روغتون مشر ډاکټر ناصر حبیب وایي له روغتون نه د تښتېدلو کسانو شمیر 48 تنو ته رسیږي او 15 تنه هغه ناروغان هم پکې شامل دي چې د معایناتو نتایج مثبت وو. هغه وایي له دې ډلې 14 تنه په خپله خوښه پاتې شوي دي. ملګرو دا زموږ تازه راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ.